ګرانه ځوانه ته چې له خپل مداره وتې د اسلامي امت ځوانه کله چې د امت ځوانان متحد وو په دیني او عصري علومو کې ځانونه رسولي وو په هغه وخت کې زموږ اسلامي خلافت پر نړۍ واکمني کوله. اوس هم لرې نه ده راځئ چې بیرته د اسلامي امت تیر برم عزت او علمیت راژوندی کړو. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې خلیفه و په 22 هیوادونو یې حکومت وکړ، هیڅ کفري ځواک او طاقت ته سر ټیټ نه کړ. د اسلامي خلافت لشکرو په ختیځ کې د چین تر دیوالونو په لویدیځ او سویل کې تر فرانسې واکمني کوله. په پوځ کې زیات زموږ او ستاسو په څیر ځوانانو. هارون رشید د اسیا 3% برخه حکومت وکړ. المعتصم د بلغاریا تر سرحدونو او اموریا لړنګونو وروسته وویل چې نور د اسلامي امت ځوانان راژوندي شوي کفار به د واکمنۍ کولو خوبونه خاورو ته وړي. سلطان صلاح الدین ایوبي صلیبیانو ته داسې ماته ورکړه چې اسلامي امت پرې ویاړي، بیت المقدس یې آزاد کړ. همدا ستر ارمان یې له کوچنیتوب څخه په زړه کې و. ځوانو عزم یې ټینګ و او اراده یې پخه وه چې پایله کې 12,000 صلیبیان یې ووژل. قطز مغولانو له منځه یوړل او نړۍ یې د دوی له شر څخه ژغورله. مغول هغه څوک چې په نړۍ کې تر دوی وحشتناک بل څوک نه و. همدا د اسلامي امت ځوانانو چې نړۍ یې د مغولو له وحشت څخه خلاصه کړه. عثماني امپراتورۍ د نړۍ له نقشې څخه تر ټولو ځواکمنې صلیبي امپراتورۍ بازنطین ماته کړه او په اروپا کې واکمني وکړه. کله چې مسلمانان له قطبې څخه بغداد ته او له هند څخه وچین ته تلل، د پولو سرحد مو نه درلود. له مراکې څخه تر مکې پورې به چا د پاسپورټ پوښتنه نه کوله. راځئ ځوانانو خپل تاریخ بیا راژوندی کړو.